د دې دور د غزل نماینده شاعر ښاغلي ممتاز ورکزی صاحب له په دې شعرونو مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. که غزل مې ورته ووې که رڼا مې ورته ووې که غزل مې ورته ووې که رڼا مې ورته ووې خپل ایمان مې ورته ووې خپله ساه مې ورته ووې او د یوې لارې پوښتون یم په یوه ژبه پوهېږم د یوې لارې پوښتون یم په یوه ژبه پوهېږم چې تپوس یې رانه وکړه د زړه غلا مې ورته ووې او یار مغلو پښتون نشو یار مغلو پښتون نشو زه پښتونم مغل نشم د دنیا یې راته ووې د دنیا مې ورته ووې. په دې شعرونو باندې ممتاز ورکزی له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام ونمانځي. د نارنج ګل مشاعره ده پښتانه راغونډي د نارنج ګل مشاعره ده پښتانه راغونډي اسمانه ګوره ننداره ده پښتانه راغونډي او وطن پردی دی خو په منځ کې د پګړیو ناست یم وطن پردی دی خو په منځ کې د پګړیو ناست یم دا ډاډګیرنه را سره ده پښتانه راغونډي. ګوره منه تراب صاحب د غزل د زړه له تاوه شوم بې حال سیوري ته کېناستمه د زړه له تاوه شوم بې حال سیوري ته کېناستمه د یو خیالي وجود د خیال سیوري ته کېناستمه چې بل چا پرې نه خوم خپل ځان کې مې پناه واخیسته چې بل چا پرې نه خوم خپل ځان کې مې پناه واخیسته زه د دې ړنګ کور د دیوال سیوري ته کېناستمه مننه چې بل چا پرې نه خوم خپل ځان کې مې پناه واخیسته زه د دې ړنګ کور د دیوال سیوري ته کېناستمه او نه ته وریځې نه سایه نه چرته زه په دې چل نه ته وریځې نه سایه نه چرته زه په دې چل ستا د تشبیه ستا د مثال سیوري ته کېناستمه او د خدای احسان دی هیڅ احسان را باندې نشته د چا د خدای احسان دی هیڅ احسان را باندې نشته د چا د خپل حسرت د خپل ملال سیوري ته کېناستم او مقطع دی چې ممتاز زه ملنګ د حسن په غرمو کې د ژوند ممتاز زه ملنګ د حسن په غرمو کې د ژوند کله د خط کله د خال سیوري ته کېناستم. ډېره مننه.